چې هر یو شی ته جوړ کې نو میاشتې بعد هغه شکل صورت خرابيږي، کال بعد لس کال بعد شل کال بعد هغه ورانیږي. نو چې کم سیستم کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر جاری وي نو د دې مثال داسې ده لکه تاسو تعمیر جوړ کړی دی، داغه باقاعده صفائی او داغه باقاعده تعمیراتی کار او داغه زیبای سوارایش دا ور سره جاری وي نو ستاسو دغه نظام به قایمي بیا. او کدا کار پری دی امر بالمعروف او نهی عن المنکر نو ستاسو کار کې به هغه چینجی او هغه وینه او هغه ګندګي وشي چې ستاسو هغه نظام به بیا راغورځي. او کم دې کې چې دا نظام کې چاره واستل دي او بده کې کمیره غلې دي هغه ورسېدل هغه به ورسېدل. ولله ولا تعالی د پر عاقبت الامور انجام د ټولو کارونو دی. و ان یکذبوک کچری دوی دروغجنو غنی تا فقط په تحقیق سره کذبت دروغ غنل شي وو قبلهم مخکې د دوی نه قوم نوح. و ان او کچری یکذبوک دوی دروغجن کیتا فقط په تحقیق سره کذبت دروغجن غنل وو قبلهم مخکې د دوی نه قوم نوح قوم د نوح علی السلام قوم فاعل دی او نوح علیہ السلام مفعول دی. یعنی نوح علیہ السلام قوم چې کوم اغي نوح علیہ السلام دروغجن غنل وو. وعاد وعادیان وثمود وثمودیان دغه ټول باندې پیش دي. وقوم ابراهيم او قوم د ابراهيم عليه السلام او قوم لوط او قوم لوط عليه السلام واصحاب مدين او مدين ولا اسيدون کی وقذبا او دروغجن غنل شي موسی عليه السلام فاملت ما بغيت مهلت ور کړو للكافرين كافرون ثم بیا اخذتهم اني والاغوي فكيف كان نكير بسنګ شو اخر انجام زما عذاب زما فكيف بسنګ كان وہ نكير عذاب زما. فكأين بسمر من قرية دكلنا أهلكناها منغا هلاكړي دي اغا وهي او اغا ظالمه ظالمانو فهي بس اغا خاويه بريوتي دي على عروشها بچتون خپل باندې وبئر او قيان معطله چې بیکار پراته دي وقصر او بلډینګونه مشید لوړ یا ماړی لوړ هغه قیان چې مخکې خلکو بیا غسته سکلې وته او دغه شاړ ویجاړ پراته دي. دا مخکینی قومونو هغه علاقو ته اشاره ده چې کوم باندې الله تعالی باقاعده عذابونه را نازل کړی دي. افلم یسیروا آیت دوی نه ګرځي فل ارض پزمکه کې فتکونا چې شی لهم دې لپاره قلوب منزلنا یاقلونا چې دوی په هده فتکونا وې دوی د پاره زونه چې دوی په هدايه به په غزونه باندې او اذان یا غوونه وي يسمعون چې دوی اوریدل به هغه سره فانها بس بشکا خبر دادا چې یقینا اغا لا تعمل ابصار نړندېږي سترګي ولکن لیکن تعمل قلوب وړندېږي زونه سترګي خوشته دي خو زړه د هدایت ورته نه کوزيږي التي اغا في الصدور چې هغه پسینو کې دي ويستعجلونك او دوی جلدی کوي تانا بالعذاب په عذاب کې ولن يخلف الله اس کله خلاف انکی الله تعالی وعده د خپل وعده ارازی بخامخه او کله برازی د مخکین الله لیکل د وخت وان او بشک یوم اغورز عند ربک استاد رب نسبانه ک الف سنتين دا پشان د زرو کالونو ده مما د اغورزنا تعدون چې تاسو شمیر کوي یا دا کالونو چې تاسو شماري الله سره هغه 1000 سال برابر ده. د دې ډول توجیهات مفسرینو کړی دي. یو توجیه دا چې دا قیامت د ورځې ته اشاره ده چې قیامت ورځ به دا دومره وګدوي په دې خلکو نه فرمان باندې چې هغه به دا سی ویل ک دنیا کې 1000 سال زر کالونه څومره تیریږي دومره به دا یو ورځ ور باندې تیر شي. او دویا مراد نه د دنیا حساب ده دوی جلدی کوي په عذاب باندې نو الله و یو ورځ نیمه ورځ یو ورځ وغیرہ نو هغه بنیاد باندې استا حساب کې زر راځي او د الله حساب کې ورځه دا داسې ده لکه استا یو زر کالونه. وکای من قريه او ډېر د کلونه عمله چې مونږه مهلت ورکړې ولها اغه ته وهیا او اغه ظالمانو ثم باخذتها مونږه اونې ول اغه و الی المصير او مونږ طرف ته واپس را ګرځیدل دي د ټولو. قل دورته وایا یا ایها الناس ای خلقو انما بشک خبر ادا د بلنه دا انا ذچ ما لكم تاسو لپاره نذیر ير ورکونکه ما مبین قرا فالذین بسوا کسان امنوا چې ایمان راوړل دي او عامل صالحات او عملونه وکړل نیک لهم دې لپاره به مغفرت بخنوي ورزق او دې لپاره بروزي وی کریم د عزت. والذین کسان سعوا چې دې کوشش وکړو فی آیاتنا زمګد آیاتونو کې معاجزین د عاجز کولو یعنی مونږه آیاتونو ته د شکست ور کولو کوشش وکړو چې دا به مونږ کندي عاجز کو. اولئک هم دا خلق دي اصحاب الجحیم دا ملګری د دوزخ دي. وما ارسلنا او نه لګل مونږه من قبل کما کستان من رسول ایتیو پیغمبر ولا نبی او نسوک نبی الا مگر اذا هر کلا
تمنا ارکلا د دې دوه معنی دي او دواړه تقریبا صحیح هم دي. تمنا یو معنا ده د تمنا ارکلا چې هغه ارزو کوي ارمان کوي د مؤمنانو د پاره د ایمان وروړلو او د هغه د نیک عملو کولو یو معنا. دویمه معنا چې کوم عام شوی دا هغه د قرأت چې هر کله د قرأت کوي القا نغرزی الشیطان شیطان فی امنیته د قرأت کولو کې د قرأت کوي شیطان به کولو کوټا شي او کدا معنا پدی تمه باندې شي تمنا باندې شي د دې معنا نو پیغمبر چې کومه تمنا کوي د مسلمانانو نه د نیک عمل کولو یا د نور خلقو د مسلمانان کولو نو شیطان باغی کې رکاوټا چي شیطان باغی کې رکاوټا چي. خبر العام طور باندې معنا د قرأت کړي د خلقو فینسخ الله بیلرکی الله تعالی ما هغه یلقي شیطان چې واچي شیطان ثم بیا يحكم الله مضبوطی الله تعالی آیات يخبل آیاتنا والله او الله تعالی علیم په حکیم خاوند حکمت ولره. لیجعل دې لپاره چې جوړ کی ما هغه یلقي الشیطان چې غرزي شیطان فتنه یو ازمائش جوړ کی هغه ذریعہ د ازمائش للذین او خلق د بار فی قلوبهم تاغو بزرونو کې مرض بیماری دا والقاسیه او سخت دی قلوبهم زرونه دا غوي وانه بشک الظالمین ظالمان لفی شقاق انداب مخالفت کی بعید لری. وليعلم الذين ودد پاره چې په شیا کسان اوتل علم چې ورکړی شوی د علم انه چې بشکدا ان دغه حکم الحق د اجتهاد من ربک استاد رب طرفنا فيؤمنوا بذ ایمان راوړي به باغ باندې فتخبت نبي ټټ شي له هغه د پاره قلوبهم زړه د اغوي ان الله د پاره وان الله بشک الله تعالی لهاد هدایت کون کړي الذين وخلق د پاره امنوا چې ایمان راوړي وی الی صراط مستقیم د غلا رسیدي طرف ته. ولا يزال هر مشبوي الذين وكسان كفروا چې کافران دي فی مریه بشکی دغه شک به ختمي گنا منه د دینا حتا ترغه وخت پورې تاتيهم شراب شدوید الساعه قیامت بغتتن اچانک ناصابا او یاتيهم یا براشدوید عذاب او عذاب یوم د اغورز عقیم چې سپیره ته ویل کی شنډا الملک حکومت به بادشاہی به یوم ازن بدغه ورځ لله الله د پاروي يحكم وغب فیصله وکي بینهم د دې په منځ کې فالذین بس هغه کسان امنوا چې ایمان راوړي وي او عامل الصالحات او عملونه کړی وي نه فی جنات د باغونو کې وي النعیم د نعمتونو نډک. والذین هغه کسان کفروا چې کافران دي وکذبوا او دروغ وګڼل به آیاتنا زمون آیاتنا فاولئک بسمدغه خلق دی لهم چې دوی د پاره عذاب عذاب مهین سپکون کې. والذین وکسان هاجروا چې هجرت وکړو فی سبیل الله د الله بلارکی ثم بیا قتلوا اغي مړکړل شول او ماتوا یا پخپل مړ شول پخپل مر لا يرزقنهم الله زرد چې خامخه لام د تاکید لپاره ده خامخه رزق باور کی دوی تعالی رزقا حسنا رزق خیستا. وان الله بشکل تعالی له هو اغد خیر الرازقین ټول نه بهتر رزق ورکون کې. لا يدخلنهم دې لپاره چې داخل بکی دوی مدخلن په داخلولو يرضونه اغذ کی يرضونه چې دوی به خوشاليږي خوشاله وي باغی باندې. وان الله بشکل تعالی علیم پوغه حلیم صبر کون کې ده. ذالک دا ومن اوغه څوک عاقبه چې هغه سختی وکي بمثل پشان ما ده هغه عوقبه چې سختی کړي شي وي به بد باندې ثم بیا بغیا ظلم شي علیه باغ باندې یعنی چا باندې چې زیاتی وشو په مقابله کې هغه بدل واغستو او مغه مرزاتی په وکړه څومره چې پکړیو هغه نه ورستو بیا زیاتی وکړه مزید نقصان ورسو یا غړم بني ورسو نقصان ثم بغي عليه بیا ظلم وشو ان بیا زیاته وکړو په هغه بدل کې چې کوم یې غسته وی واري نو لا ينصرنه نو خامخ مدد بو کې الله تعالی د هغه اچا سره چې زیاته شي وی الله ولا تعالی ان الله بشکل تعالی غفور لعفو دا ما فيكون كده غفور او بخون کې هم ده. ذالک دا بان الله تعالی تعالی یولج الليل ننباس شپه فی النهار بورز کی ویولج النهار او ننباس ورز فی الليل پشپکی وان الله بشکل تعالی سمیع اوریدن کې ده بصیر اوریدن کې هم ده. ذالک دا بان الله تعالی هو الحق امغه حق ده وان او بشک ما هغه يدعون چې دوی را بلی دوی ته دعاګانې غواړي من دوني سوا د الله تعالی نه هو الباطل دا دروغ دي. وان الله بشک الله تعالی هو امغه العلی او چت الکبیر او لوی ده. علم